مسافري مې زړه نه رایکه چې تش وطن را یادوم جاړه راځي نه. ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه ستاسو خپل کوربه حبیب مسافر یم. خدای دې وکړي چې دغه اونۍ مو ښه پیل کړې وي، په خوشحالۍ مو پیل وي. بیا هم داسې کوو چې د ترکیه هیواد ته مو بیایو. د ترکیه هیواد کې د افغانانو په عمومي ژوند هم خبره کوو، د دې ترڅنګ چې هلته ځوانان دي د هغو په کار هم خبره کوو، د هغو د ژوند هم خبرو. خو نن د دې خپرونې را سره قدرمن میلمه چې ده هغه زمونږ داسې ښاغلی میلمه ده چې انجینر شاه محمد شهاب صاحب ده، ملي تجار ده، هلته په ترکیه کې اوسیږي. خو ډېر به په دې راڅرخو چې په ترکیه کې دی د ځان دپاره خو ډېر کارونه کړي، تجار ده، خو د ولس دپاره یې څه کړي، د ولس څه ستونزې دي. هلته به په کلتور په فرهنګ هم خبره ورسره کوو. د نن خپرونې میلمه مو قدرمن انجینر شاه محمد شهاب ده. شهاب صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خدای دې وکړي چې روغ به یې، جوړ به یې، په کورنۍ کې به هم خیر و خیرت وي او مسافري به مو په خوشحالۍ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب محترمه، تاسې ته او د ژوندون تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان غیور او مجاهد ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای هم خوشحاله او کامیاب او بریالي لره. قربان دې شم انجینر صاحب، ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله. موږ به کوشش کوو چې دغه افغانان چې زمونږ په دغلته په ترکیه کې اوسیږي د دوی په ژوند به خبره کوو، د دوی په ستونزو به خبره کوو، خپل ولس او دغه دولت به د دغو ستونزو نه خبروو. سمه ده؟ بالکل صحیح ده. الله خوشحال لره انشاءالله. ډېره مننه انجینر صاحب. که اولنۍ پوښتنه به مو دا وي که تر دې پیل کړو چې تاسو دې نړۍ ته چیرته سترګې پرانستلې، چیرته مو خاپوړې وکړي او تحصیل مو تر کومه کچې پورې کړی ده قربان؟ زه خو د کابل په دیس هاوس کې پیدا شوی یم او اصلا موږ د میدان وردګو یو، بیا سروبي ته راغلي دي موږ نیکونه، بیا هغې نه تللي جلال آباد ته. او زده کړې ما په جلال آباد کې د سمرخیلو په متوسطه کې شروع کړلې، ابتدایي هم هلته وویلې. او بیا د انقلاب راتګ د ببرک په اول ورځو کې موږ مهاجر سولو. بیا نور زده کړې ټولې د اووم سیم پورې ما په افغانستان کې وکړې او د اووم سیم نه وروسته هم په پاکستان کې تر انجینري پوهنتون پورې سرته ورسولې. او له هغې نه وروسته بیا یو بل پروګرام د 6 میاشتو د ماستري پروګرام و، هغه مې هم وویل. ډېر ښه کور مو ودان انجینر صاحب، خوشحاله اوسیږئ. ما ته چې څومره پورې معلومات یا ما خپل معلومات حاصل کړي یا د موږ همکارانو، تاسو اول سفر چې و هغه د کویت هیواد ته و، عربستان ته، یعنی چې عرب دی هلته. عربستان که نشو ورته ویلی خو د عربو یو هیواد ده کویت. هغلته تاسو په لومړي ځل لاړئ. چې کله هلته ولاړئ یا هماغلته اولنۍ ستونزې یا اولني هغه مشکلاتو نه مو خبر کړئ، چېرته مو در کومه ځایه کار پیل کړ؟ زه چې کله د افغانستان کې ما په خپله کار یو څه موده وکړه د یو مؤسسې سره انجینري پروګرام کې په کونړ کې. بیا له هغې نه وروسته مې دا تصمیم ونیو چې زه لاړ شم کویت ته، او په کویت کې یا په هر خارجي ملک یو څه کار وکړم د خپل وطن دپاره څه خدمت سبب وګرځم او د خپل آینده دپاره. نو بیا په کویت کې ما کارونه شروع کړل. هلته ما اول وختونه چې لاړم ډېر سختۍ وې، ځکه ما څوک نه پېژندل. او دا چې یو ډېر خوشبختي دا وه چې ما عربي ژبه زده وه، ځکه موږ په درس کې هم استادان عرب درلودل. بیا په جهاد کې موږ سره عربان موجودو په جبهو کې، نو موږ عربي زده وه. بل د خوشبختي بله دا وه چې موږ د قرآن عظیم شان د ترجمې او د تفسیر او د حدیثو د کتابونه هم زده کړې وه. نو ما ډېر په اسانۍ سره وکولی شول چې کارونه ونیسم په ټیکه باندې، او ټیکهداري مې شروع کړله. ډیرو کسانو تر سره کار کوو، تقریبا 200 کسانو کار را شروع کړ په اول وختونو کې. بلا هغې نه یو 3 کاله ما ټیکهداري وکړه. د 3 کاله وروسته بیا ما تجارت ته شروع وکړه. او تجارت مې چې کله شروع کړ نو په خپله په کویت کې مې تجارت کوو، او له هغه کویت د ما مرکز و، لیکن دفترونه مې په لندن او اسپانیا او ایټالیا او چین او
دوبۍ په دې ملکونو کې درلودل. ښه بیرته به همدې پوښتنو ته راګرځو خو زمونږ همکارانو ستا یو څه معلومات راغونډ کړي دي ورځو دغه ګورو بیرته راګرځو بیا نورې خبرې تاسو سره کوو بیا به ترکیه ته ځو د همدې ځینه. انجینر صاحب که دا هم راته ووایي تاسو یادونه وکړه چې ما سره ډیری خلک په کویت کې همدلته روزګار یې کاوه کار یې کاوه تاسو خپل کاروبار په اړه که راته ووایي تاسو څه کارونه کوئ او څومره تعداد افغانان تاسو سره کار کوي. اوس خو فعلا زه په ترکیه کې ما سره افغانان کار کوي تقریبا 50 کسان دي. دلته ما سره خلک کم دي ځکه زیاتره ترکان ما سره کار کوي او ترکان تر 400-500 کسانو پورې کار کوي را سره. دلته د ما پروژې چې دي هغه ساختماني دي او شهرکونه جوړوم او په دغه شهرکونو کې زیاتره کار ما د ترکانو ته په ټیکا ورکړی ده. هغوی سره قراردادونه کړي دي هغوی کار کوي خو د موږ کسان خپل افغانان ورباندې د هغوی کار کنټرولوي او هغوی سره په د کوم معاملې چې د پیسو ورکول راکړي دا د موږ خپل افغانانو په لاس کې دي. انجینران د موږ خپل افغانان دي د هغوی باشیان د موږ خپل افغانان دي چې د هغوی په سر باندې ولاړ دي او د هغوی کار کنټرولوي. ښه ډېر ښه. دغلته که چېرته د موږ افغانان داسې زده کړې کړې وای انجینران وای تر څو پورې چې په نورو هیوادونو کې لکه څنګه چې تا یادونه وکړه چې ترکان ما سره کار کوي نو دغلته که افغانان انجینران وای او لوړې زده کړې کړې وای نو بیا به له تا سره همدغه افغانان وای که به نه بیا هم ترکان وای. دلته خو قانون داسې ده چې باید ته ترکان زیات په کار ځان سره ولګوي. نظر دی ته چې ته باید افغانان ځان سره په کار ولګوي یا بل نشنلټي والا یعنی اجنبیان که ته 15 کسان ترکان په کار ولګوي یو اجنبي په کار لګولی شي ځان سره. یو دا موضوع ده. بله موضوع دا ده چې دلته زیاتره افغانانو پاسپورټونه اخیستي دي ترکي نو هغه بیا موږ ته ډېر اسانه دي د هغوی په کار لګول ځکه چې هغه اصلا ترکان دي یعنی د هغوی د ترکیې دغه قانون ته بیا نه راځي چې هغوی وایي 15 ترکان به لګوي په کار. نو دلته انجینران شته دي افغانان هغوی موږ سره هم کار کوي په نورو پروژو کې هم کار کوي. او دا هم راته ووایه لومړی کار مو له کومه ځایه پیل که یو انسان غواړي چې سم د لاسه د انجینر شهاب ځای ته ورسیږي خو تاسو راته خپل حال وایي دا ځوانان خبر کوي له دې حاله چې انجینر شهاب له کومه ځایه دغه کار شروع که څومره سخته یې تېره کړه چې نن یو ملي تجار ده. تجارت چې دا خو د سنت د رسول صلی الله علیه وسلم او نه حیثیت د رزق په تجارت کې ده او د ما خپل توصیه د ټولو دپاره دوستانو دپاره د خپل افغانان دپاره دا ده چې باید دوی تجارت وکړي. یعنی زه خپل هم غواړم چې ما ټول اولادونه باید تجاران وي او په دا وخت کې که تاسو لیدلي وي زه چې کله افغانستان ته راغلم ما د خپلو د امارت اسلامي ورونو ته او زیاتره افغانانو ته همدغه مشوره ورکوله چې تجارت وکړي. تجارت کې نه حیثیت د رزق ده نو تاسو به انشاءالله چې ډېر کامیاب شئ. ولې په تجارت کې 2 موضوعګانې ډېرې مهمې دي. تجارت په پیسو باندې نه کېږي. تجارت کې باید سړی صادق الامین وي ځکه چې که صادق الامین نه وي نو ته کله په تجارت کې نشي کامیابېدلی. ډېر خلک ما ته وایي چې ما تجارت وکړو خو ولې کامیاب نه شوم. نو زه ورته ته صادق الامین نه وي ځکه چې موږ کله کار شروع کړو تجارت نو موږ
ما په خپل هیڅ هم نه درلودل. زه کویت ته د قرض پیسې مې قرض کړې لاړم کویت ته. بیا هم په کویت کې چې کله کارونه شروع کړل نو ما په خپل صداقت، ایماندارۍ او د شپې ورځې تکلیف باندې چې ما شپه ورځ تکلیف کاوه، الحمدلله خپل تجارت مې مخکې بوته او هیڅ ما سره اول نه و. یعنې زه دومره په غریبۍ حالت کې د پاکستان نه لاړم، ځکه موږ پاکستان نور هم خدای پاک یو څه راکړي، تجارت مې شروع کړ او حتی تر دې پورې چې 1998 کال کې ما په لندن کې یو دفتر خلاص کړم، بیا هم په اسپانیا کې دفتر خلاص کړ 2000 کال کې، په 2001 کال کې مې په ایټالیا کې دفتر خلاص کړم. نو په دې منطقو کې ملکونو کې هم د ما دفترونه وو او مال به مې کویت او عراق ته راوړ. انجینر صاحب که دا راته ووایي چې کویت کې ستاسو کاروبار و، لکه څنګه چې تا یادونه وکړله چې ډیری هیوادونو نه ما هلته کویت ته هم تجارت کاوه، ولې لامل یې څه شی و چې تاسو ترکیه ته هجرت وکړه د کویت نه؟ د دې لپاره چې په کویت کې که موږ څونه وخت تېر کړی وای نو موږ اولا په کویت کې تابعیت نشو اخیستلی او موږ د یو اجنبي په نوم باندې وخت تېراو. ولې په ترکیه کې موږ خپله اوس فعلا ترکي نشنالیټي لرو، کولی شو په خپل نوم کار وکړو او خپل آزاد کار کوو بېغمه لکه یو ترک په شان باندې. قربان د لا پرمختګ په هیله که یو کار مثلا پرمختګ ونه شي، آیا دغه انسان چې دا کاروبار کوي، تجارت کوي، تجارت بدل کی او یا هجرت وکړي، څه وکړي؟ دا دواړه په اسلام کې شته دي. اولا چې هجرت وکړي الله پاک په هغه کې برکت اچوي، د یو منطقې نه باید بل ته لاړ شي، دا سنت طریقه ده. دویمه خبره دا چې کاروبار بدل کړي، کاروبار بدلول نه دي پکار، سړی باید استقامت وکړي. ډیره مننه. کور مو ودان راځو، موضوع به لږ سخته وي د هغه مندو دپاره چې په دغه لارو کې خپل بچان د لاسه ورکړي یا یې د ژوند ملګري د لاسه ورکړي، خو ډیر شکایت چې کیږي هغه دلته زموږ مندې زموږ ولس د ترکیه هیواد نه کوي چې په غیر قانوني به لارو باندې افغانان درځي ترکیه ته. هلته په ترکیه کې کله دوی په لاره کې وژل کیږي یا د ترکیه خپل هغه پولیس چې مونږ وایو هغه بده وضع ورسره کوي، په ډزو باندې ولګیږي او یا یې بندیخانې ته یوسي. دغه اړه باندې تاسو هلته ورسره څه ناڅه ناستې کړي دي او د دې ترڅنګ د دغو افغانانو مو څومره لاسنیوی کړی ده، څومره مو مرسته ورسره کړې ده؟ دا لکان چې څوک راځي چې دوی هلته چاته ونه وایي چې ما پلار څه کار کوو، د ما ورور څه کار کوو. زیاتره پوښتنې ته کوي چې تا پلار څه کار کوو، د تا ورور څه کار کوي، ته څومره سرمایه لرې په افغانستان کې. نو که هغوی لږ پوښي قاچاقبر چې دغه سړی یو څه لري، بیا لار کې ورته غله کښېنوي، هغه غله یې بیا یې اول ته وهي او حتی وژني. دلته څه ډلې جوړې شوي دي، څه ډم غم او څه بل شی بل چې نومونه په ځان یې کې دي، هغه هم غلاوې کوي. هغوی دلته دغه بیچارهګان چې د مزدوري وکړي بیا دوی یو نفر ورسره په څنګ کې ساتي. نو دا هم باید ټول افغانان په دې خبر شي چې کله دوی ملګری ځان سره اتاق ته راولي باید معلوم ملګری وي. هغوی ته ملګری راولېږي چې دوی کله معاش واخلي د غله پسې راشي، دلته بیچارهګان پیسې هم ترې واخلي، زیاتره یې مړه کړي. نو شهاب صاحب آخري برخه ده او په آخري برخه کې به لږ شوخیانې وي، ته به هم بښنه کوې ځکه چې زموږ د خپرونې فرمټ همداسې ده چې ستا د شخصي ژوند نه به هم موږ خلک خبروو. اولنۍ پوښتنه مو دا ده انجینر صاحب، څو ودونه مو دي؟ دا داسې په لنډ ټکي راته ووایه. 2 ودونه مې دي او 25 اولادونه مې دي الحمدلله. ډېر شکر. 12 نجونې دي، 14 هلکان دي. راځم دې ته چې ګوره خپرونه زما او ستا ستاسو په کور کې اورېدل کېږي، ورندار دوی اوري، حقیقت به راته وایي چې مشره در باندې ګرانه ده او که کشره؟ کشره. ښه، ډېر ښه. ښه انجینر صاحب دا هم راته ووایه، ډېری ځوانان وایي چې موږ 2 ودونه کوو 3 ودونه کوو، آیا ستا ژوند څنګه ده؟ ته اجازه ورکوې چې ودونه وکړي که نه کوي؟ داسې دا خپل ژوند ورته ووایه ته. نو که څوک ضرورت نه لري بالکل د دویم واده نه کوي. یو خدای چې اولاد نه کېږي هغه باید بل واده وکړي، یا نور څه مشکلات لري، یا داسې وي چې کورنۍ دا کور والی داسې وي چې د میلمه خدمت نشي کولی، دا هم ډېر خلک په دې غم باندې اخته دي. ډیره مننه کور مو ودان انجینر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی یا د خپرونې وخت ختمیږي. قدرمنو لیدونکو خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازت ورکوي، تر بیا مو په لویه لاس سپارم.